فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به تأسیس از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی تعیین محترم دکتر فضل محمود فضلی در بست خارج رتبه به حیث رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان منظور است. از خداوند متعال توفیقات مزید برایشان آرزو میکنم. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اما بعد، د افغانستان د اسلامی جمهوریت جلالتمآب جمهور رئیس، د عالی مقام معزز و محترم و معاون صاحبانو، جناب غضنفر صاحب، فضیلت مآب قاضي قضات صاحب، د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب، لوی څارنوال صاحب، زما درنو او محترم همکارانو، محب صاحب، د ملي دفاع وزیر صاحب، کارګر صاحب، نادري صاحب او بیگ صاحب، په سلامونو مو لمانځم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په سر کې جناب رئیس صاحب، ستاسو لخوا د زړه له کومې مننه کوم دا چې څه د پاسه په تیرو دوه نیمو لسیزو کې تاسې زما په غیر مستقیم ډول زما ښوونکي پاتې شوي یاستئ، او بیا په تیرو دوه نیمو کلونو کې په مستقیم ډول تاسې زما ښوونکي پاتې شوي، او په دې دوره کې ما ډېر څه زده کړي. نو مننه کوم جناب رئیس صاحب. طبعا د زده کړو لړۍ دوامداره وه، خو کومه خبره چې په دې کې ډېره مهمه وه هغه دا وه چې د هیواد سیاسي وضعیت په لوی تصویر کې وګورم او بیا یې تحلیل کړم، او پرته له شک نه زما په شمول زما د فکر ملګري د دغه زده کړې څخه د سیاسي ژوند په مهمو تصامیمو کې ډېره ګټوره تمامه شوې ده. بله مهمه او ګټوره زده کړه دا وه جناب رئیس صاحب چې د کړکېچ او بحران په حالاتو کې موږ زده کړه چې څنګه کولی شو هدفمنده حوصله ولرو. نو مننه جناب رئیس صاحب. له جلالتمآب ولسمشر او د خپل ګران ښوونکي څخه په دې هم مننه کوم چې زما د نسل او فکر په ملګرو او شخصا په ما یې دوامدار اعتماد کړی، او دغه دوامدار اعتماد نتیجه دا د نن ګورو، او هغه دا ده چې ما ته یو بل مسؤلیت راسپارل کېږي. له دغه مسؤلیت څخه به انشاءالله تعالی د ادارې د با تجربه او پخوانیو متحدو همکارانو په مرسته او همکاري په پوره اخلاص د وطن او خلکو په ګټه استفاده کوو. د جمهوري ریاست د چارو د ادارې د مسؤل په توګه به جناب رئیس صاحب په لنډه موده کې زموږ هدف روښانه وي. موږ په داسې شرایطو کې قرار لرو چې نه یوازې افغانستان بلکې ټوله نړۍ د کورونا د وبا سره مخامخ ده. نو په لنډه موده کې به زما تمرکز او زما د ملګرو تمرکز به دا وي چې څنګه کولی شو د نظام د رهبرۍ ټول تصامیم په ځانګړې توګه د کورونا د وبا سره د مبارزې په اړه تصامیم په خپل وخت ټولو ادارو سره همغږي کړو چې ژر تر ژره محسوسې او عملي نتایج ترلاسه کړو. جناب رئیس صاحب، په منځ مهال کې به زموږ لومړیتوبونه دا وي چې ستاسو جلالتمآب د لیدلوري پر بنسټ هڅه وکړم چې د دغه ادارې اساسي دندې په داسې طریقه مدیریت کړو چې د حکومتولۍ په چارو کې د حکومت او ولس ترمنځ
د اعتماد فضا زیات شي. او زما تمرکز به همدا وي چې په ټولو پروسو کې په ځانګړي ډول د ولس او حکومت ترمنځ اړیکو کې شفافیت منځته راشي. زه په دې باور یم چې زموږ په اکثرو ادارو کې کافي ظرفیتونه شته او زه به کوښښ وکړم چې د چارو په اداره کې موجوده ظرفیت منسجم او ورڅخه مثبت استفاده ترلاسه کړو. جناب رئیس صاحب، به خاطر به دست آوردن این اهداف تعهد می‌سپارم که با دوستان بسیار نزدیکم، خصوصا در نهاد ریاست جمهوری، با برادرم و همکار نزدیک محب صاحب، کارگر صاحب، بیگ صاحب، نادری صاحب و سایر دوستان از نزدیک همکاری کنم. شاید ذکر است که از برادر و همکارم که فعلا وجود نداره، انجینر صاحب هوتکی هم تشکری کنم که با وجود مسئولیتشان به صفت رئیس تدارکات ملی در یک مرحله گذرا وظیفه مهم و مسئولیت مهم اداره امور به دوش داشتند و با وجه احسن مسئولیتشان ادا کردند. در اخیر جناب رئیس صاحب، از خداوند متعال کریم و رحیم استدعا می نمایم که در امر خدمت به مردم و کشور عزیزمان افغانستان مفید تمام شوم. خودم و همکارانم یک دست طبق دیدگاه جلالتمآب شما با انگیزه و وجدان پاک کار کنیم. و من الله التوفیق. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. برادر گرامی جناب سالیس، برادر گرامی جناب دانش، جناب غضنفر، جناب قاضی قضات، جناب مسلمیار، جناب لویچار انوال، جناب محب، وزیر صاحب محترم دفاع، وزیر صاحب محترم داخله، جناب فضلی صاحب، جناب کارگر صاحب، جناب بیگ صاحب، جناب نادری صاحب، استاد غضنفر، همه حاضرین مجلس، اولتر از همه توفیق پیشوای بشریت خدمتتان تقدیم میکنم. السلام علیکم و رحمت الله برکاته. امروز از چند جهت ما شکرگزار خداوند جل شانه است. اول، بعد از 160 سال یک تیم متحد و واحد با دیدگاه واحد رهبری در ریاست جمهوری افغانستان وجود دارد. از برادر عزیزم سالیس، از برادر عزیزم دانش صاحب، از غضنفر صاحب به حیث تیم رهبری دولت از صمیم قلب ابراز سپاس و امتنان میکنم. موجودیت از این تیم موجب از این شده که ما بتانیم با سرعت، با درایت و با قاطعیت با مسائل ملی خود برخورد کنیم و منافع ملی خود را در شرایط دشوار که در عین حال باید به فرصت‌ها بدل شود و پیش ببریم. دوم، از حضور جناب قاضی قضات صاحب و لویچار انوال صاحب ابراز امتنان میکنم که دستگاه عدلی و قضایی افغانستان واقعا امروز موجب امیدواری ملت ماست و تعهد هم ما با حکومت قانون و قانونمند شدن زیادتر ادارات ما یک امر است که با یک قضای قابل اعتماد و یک لویچار انوالی که متحد به منافع ملی کشور است به پیش رفته میره و این موجب از این میشه که تمام مردم افغانستان به طرف امید یک نظام عادل به حیث یک خواب و خیال نبینن، بعد از دستگاه امید بینن. همچنین از حضور جناب مسلمیار صاحب له حضور نه مشران جرګه جناب مسلمیار صاحب تاسو ټینګ او مدبرانه مشري لاندې همیشه په تیرو 15 نیم کالو کې په ټولو ملي مسایلو کې هغه دریځ نیولی چې د افغانستان د ولس غوښتنه وه او خاصتا د قوانینو عمده قوانینو په تیرولو کې تاسې او د مشرانو جرګه ډېر مؤثر رول لوبولی او زه د زړه له کومې له تاسو او د ټولو مشران جرګې له اعضاو نه همدا رقم د وروستي جرګې نه مننه کوم. اما خاصتا مشران جرګه په یو نظم راغلی و
چه همیشه ایموک ده من الورد از سکتور امنیتی ما از جناب محب جناب خالد صاحب بندرابی صاحب بیگ صاحب که تانستین با قاطعیت و با گذشت و با تمرکز از یک مرحله بسیار دشوار در 2 سال گذشته بگذرین و روز به روز انشالله تعالی قوای امنیتی و دفاعی ما در حالت بهبود و بهتر است. متشکر میکنم از قربانیای قوای امنیتی و دفاعی ما. همیشه یادآوری کرد، باز هم بر روح تمام شهدای قوای امنیتی و دفاعی خود درود میفرستیم و ایره باعث یک اصل جمهوریت اسلامی افغانستان قرار میدیم که تقویه، حمایت و رسیدگی به قوای امنیتی و دفاعی ما یکی از کلانترین اولویات ماست. همچنین از جناب نادری صاحب، جناب کارگر صاحب استاد و امروز خاصتا از جناب فضلی صاحب ابراز تشکر میکنیم که اعتماد یو دوالخیز مزل ده تاسې امزولونه زمانه نکوم چې داسې شرایطو کې حاضر سوی چې ملي ګټې په شخصي ګټو باندې ترجیح ورکړي. سویدن کې وي چې ما مجبور کړي چې برته راسي او تا ونه ویلې چې نه درځم، ما ویلې مملکت درته ضرورت لري، سخت شرایط دي، آرامه به نه، اما تا نه ونه ویلې. نو تاسو نه له ټولو نه همزولو مننه کوم، دل نام خدا ډیری او خاصتا له تاسو نس نه مننه کوم چې نور نسلو سره د همغږي زمینه برابر کړي. دې مرحله کې د چارو اداره لومړی د ولسمشر اداره نه ده، د رهبری دولت اداره ده. د لومړي معاون د دوم معاون غضنفر صاحب او نور ټول همکاران دپاره باید هغه ترتیبات برابر کړي چې واقعا ټول وکړی سي چې خپل چارې په مخ بوځي او زر تر زر د رهبري د جلسې تصامیم عملی بڼه واني، ځکه چې تعقیب تاسو ده. دوم دې شرایطو کې چټکتیا پکار ده، ځکه موږ هغه حالت کې نه یو چې دې ته منتظر سو چې یو ادارې نه بل ادارې ته تحریري مکتوبونه ورسیږي، بلکې واقعا تاسو په مشرتوبه باندې بس چټکتیا راسي چې وکړی سو هم کرونا باندې او هم نور ټول ابعادو باندې. او دریم دا ده چې د چارو اداره باید هم د ادارو غږ موږ ته ورسوي او هم یې موږ غږ هغوی ته. نو تاسې هغه پل یې چې دوه اړخیزه ټول ادارې د دولت باید وپوه سي چې دوی معقول مشروع غوښتنې که دوی نظریات او که شکایتونه لري دا به ټول انشاءالله تعالی زر تر زره تر څیړنې لاندې نیول کېږي او حرکت به راځي. شرایط معلومدار هسې بین المللي حالت ده چې منځ کې ټوله دنیا په دې نه پوهېږي چې سبا به څه کېږي. لومړی وار ده په تاریخ کې چې هېڅوک واقعا نه پوهېږي چې دا فاجعه به څومره موده دوام وکړي، اما عواقبو باندې پوهېږي. او زه خاصتا له ولس نه مې مننه کوم چې د ولس تحلیل او د ولس توقعات ډېر مشخص و واضح دي. دنیا به په پام کې، اما د افغانستان ولس په پام کې نه. ما قوت‌های بسیار خاص داریم، ظرفیت‌های عظیم داریم. تحلیل خطرات را که ملت ما هم از نگاه اجتماعی هم از نگاه اقتصادی ارائه کرده به میلیون‌ها دلار یا به صدها میلیون دلار مشاورین پیدا کردن هم میتونستن. از این جهت مسئولیت هم ما شمایی است که
در این مرحله تاریخ باید واقعا نشان بدیم که ما ظرفیت طرح سازی، ظرفیت مدیریت توقعات و ظرفیت مجادله با فاجعه رو داریم که اگر فلاکت آمده نیست مدیریت میشه انشالله و همه ما با یک دست، با یک دیدگاه و با یک نظر واحد انشالله تعالی یک کشور را که ضرورت به صلح، به صفا، به پیشرفت و مخصوصا برآمدن از این بحران داره مدیریت قدم. زه ور بیل تاسو نه مننه کوم او مبارکي درته وایم د زړه له کومې نه او پیغام انشاءالله تعالی چې د دې بارجوګۍ او بریالیتوب دې مخکې له مخکې نه درته مبارکي وایم. تل دې وي افغانستان، یا شسن افغانستان، زنده باد افغانستان.